پورې غاڼۍ کې شور ماشور شو، پورې غاڼۍ کې شور ماشور شو، پور براختې بوی کله خبروینه. او ما د غاڼۍ د ژوند زار کړي، ما د غاڼۍ د ژوند زار کړي، په پېشمني می جانان پورته پاسوینه. نیکی هیلې اخترامات مې ومنې ملګرو. ګنیز زمونږ د وطن د غنمو او کپاس یعنی پنبې نه پس یو میجر فصل ګڼلی شي. او که چېرې مونږ وګورو نو د دسمبر او جنورۍ په میاشت کې زمونږ په خوږ وطن کې او په خصوصي توګه زمونږ په صوبه خیبر پښتونخوا کې ګنې ډیر زیات اهم فصل ګڼلی شي. زمونږ سپینروبه مشرانو هغه زاړه روایات د غاڼۍ اوس هم زمونږ په دې صوبه کې چرته چرته دا روایات ژوندي پاتې دي. جوګي ماما به اور ویشتو او په کړي کې به د غنو خوږ رس پخېدو، او چې څوک به غاڼۍ ته راتلل نو د جوګي ماما سره به د اور په خوا کې دمه اچوله، ولې چې د یخنۍ موسم به و. جوګي ماما به پوک او پتری را یو ځای کا او هغې نه به اور په غاڼۍ پسې ویشتو، او په کړي کې به ګوړه په مزه مزه تیارېده. د غاڼۍ سره به یو لوی لرګی تړلی و، په هغې به 2 غویان تړلي وو چې د دوی غویانو سترګې به تړلې شوي او دوی سره به یو سربانډې هم لګېدلې وه. غویان به چار چاپېره تاوېدل، باقاعده چکر به یې لګوو، او د پیړ ماما به د ګني پیړ ورکوو، رس به ډرم ته راتلو، او چې دغه ډرم به کله ډک شو نو یا په ټیمانو او یا په پایپ کې د ګني رس کړي ته واپس تلو. دا عمل به مسلسل جاری و. غاڼۍ یو ښکلی روایت و. غاڼۍ د ټول کلي دستور و، غاڼۍ د ټول کلي دستور و، زما لالې غواو له پاندونه ترې راوړینه. د کلي رنګیني به یو په 2 سیوا وه، او هر طرف ته به سادهتوب او یو ښکلی ژوند و. په کور محلت کې به شملې ماسته او کوچ به و، او د کمال خبره دا وه چې زړونه دومره غټ وو چې د هغې به چا پیسې نه اخیستې، ویړیا به ورکول. خو افسوس اوس زوال پذیر دور شروع شو. اوس زاړه روایات تقریبا ختمیږي، سر یې خوړلی دی. الله دې وکړي چې دغه روایت یو ځلې بیا تازه شي. زمونږ هغه پخواني دستور رسمونه رواجونه د غاڼۍ هغه دې بیا زمونږ طرف ته راشي چې مونږ د هغې نه خوندونه واخلو. زمونږ خیبر پښتونخوا کې که چېرې مونږ نن سبا وګورو نو د سیند نه پورې چې څومره غاڼۍ دي هغه لا اوس هم هغه روایات د کلي دستور رسمونه رواجونه ژوندي شته. او د اشنغر په سیمه او د مردان په سیمه دا غاڼۍ لا اوس هم جاری وساري دي. دوی خپل رسمونه رواجونه د غاڼۍ اوس هم لا نه پرېږدي. نو په دې کې دا وفا شته چې دا رسم رواج او دا دستور د مخ په وړاندې وچلوي. د اشنغر په سیمه هغه روایات اوس هم لا ژوندي دي. د هغې نه موږ ته ساده صفا سوچه ګوړه اوس هم میلاوي. ما د غاڼۍ د ژوند زار کړي، په پېشمني مې جانان پورته پاسوینه. لاس په دعایو چې دا روایات او دا ثقافت کلتوري توکې به مونږه خپل نور راتلونکي نسلونو ته هم فارورډ کوو، او دا واده کوو چې انشاءالله مونږ به چرې هم دا روایات نه پرېږدو. د اشنغر د ګوړې نرخه الله دې ښه کلالې مونږ کوشدن کوي نه. ډېره ډېره مننه. وختونه په خیر، سباونه روښانه.